اول خو زه د دغه نندارتون د جوړونکو نه یا هغه چا چې دا برنامه جوړه کړې وه چې موږ او تاسو اوسو کولی خپل افغاني تولیدات یا خپل تجاران چې دغه زحمتونه د ملت لپاره وباسي د هغوی اکړنې ملت ته وښیو. نو اول له هغوی نه مننه کوم او بیا هم له ملت نه دا غوښتنه کوم که چیرې موږ غواړو چې خپل وطن خپل اقتصاد په خپلو باندې ودرو، راځئ خپل تولیداتو ته حق اولویت ورکو. تاسو ګورئ دلته خویندې ورونه د افغانستان هغه څه چې نړیوال خپله په هغوی باندې خپل مارک لګوي او بیا خپل ملک به مشهوروي. موږ تاسو ته خدای پاک قدرتي شهرت راکړی ده، که دغه نه په ځای استفاده وکړله او خپل وطن سره مینه هم دې ته وایي چې خپل تولیداتو ته وده ورکو. نو زه ډېر زیات خوشحاله یم ټولو تجارانو ته، د هغوی همکارانو ته، تاسو د رسنیو مسؤلینو ته مبارکي هم وایم، د زړه له کومې مننه هم درځنې کوم. او موږ به کوشش دا وکړو چې دواړه مجلسین خپل ملت دې ته مسیج کړو چې خپل افغانستان په خپلو خپو آباد او خوشحاله وساتو.